السلام علیکم. موږ ټول خبر یو چې مشهوره ټیک ټاکره چې د ګلمنې په نوم باندې مشهوره وه یو څو ورځې مخکې شاه ووجله او په قتل باندې ورسېدله. د هغې په ذات باندې خبرې نه کوو، صرف یو دوه خبرې کول غواړم چې هغه ډېرې زیاتې مهمې دي. اولنۍ باید موږ فکر او سوچ وکړو چې دې جینۍ په ژوند او مرګ کې زموږ دپاره کوم عبرت پروت دی، خاص کر د هغه ځوانانو دپاره او د هغه پیغلو دپاره چې هغې شپه ورځ یو کړي دي او خپل اخلاق او خپله حیا او کرامت تار تار که او کوشش کوي چې شهرت حاصل کړي او یو څو لایکونه او یو څو فالورز حاصل کړي او څه مال چې دی هغه وګټي د دې لارې نه. فکر وکئ د جینۍ په ټیک ټاک کې صرف 14 لکه فالورز او د دې په جنازه کې څومره خلک ولاړو، د 50 نه هم کم خلک ولاړو. نو هغه شهرت او هغه فالورز چې هغه د بد اخلاقۍ، د فاحشۍ او د بد کردارۍ د وجې نه راجمع شي، هغه د ایرو په شان دی چې انسان ته هیڅ قسمه فایده نه ورکوي او د داسې شهرت انجام هم چې دی هغه ډیر زیات بد وي. زما ډیرو محترمو ورونو او خویندو، موږ ټول چې دی خپل رب ته خامخا ګرځېدونکي یو. موږ نه به شاته دغه اکاونټونه پاتې کیږي، دغه شهرت او دغه لایکونه او دغه فالورز او د هر څه به موږ نه پاتې کیږي. که چېرته مونږ داسې د خیر خبره کړې وي او د چا خیر هم لټولی وي، نو دغه خبرې به موږ له چې دی په هغه ژوند کې فایده راکړي چې د هغې انتها نشته دی. او که چېرته زموږ اکاونټونو کې فحشا وي، کنځلې، ردي بدي او بد اخلاقي، بې حیایي دا موږ نه پاتې شي، نو دا ژوند خو زموږ تباه او برباد شي. خو هغه ژوند چې هغه ابدي ژوند دی هغه به هم تباه او برباد شي. زما ډیرو محترم ورونو، موږ یو هم نه پوهیږو چې موږ ته کله مرګ راځي. نو په کار دا ده چې عاقل انسان هر وخت ځان تیار وساتي. یو عاقل انسان به کله هم د یو څو کلونو شهرت او دغه رنګي مال او فالورز او ویورز دا به په هغه څه باندې مقدم نه کړي چې هغه ابدي دي. الله رب العالمین فرمایي والآخرة خیر وابقا. اخرت چې دی هغه ډیر غوره دی د دنیا نه او هغه چې دی همیشه دی، ابدي دی. زه یقیني یم که چېرته دا جینۍ ژوندۍ وې او دې اعلان کړی وې چې سبا به په پېښور کې په پلانکي ګراونډ کې زه تاسو سره ملاقات کوم، نو زما دا یقین دی چې په زرګونو ځوانان به چې دې ته راټول شوی وي. دا ځکه چې د دې رشته هغه د هوس او د شهواتو ده. زموږ معاشره چې ده هغه بیماره شوې ده، زموږ ځوانان، زموږ پیغلې هغې ته چې دا بیماري لګېدلې ده او نن چې هغه مړه ده نو د هغې په جنازې باندې په شمار کسان ولاړ دي. او په اخره کې د هغه ورونو خویندو لپاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده او په دې یو آیات کریمه کې چې دی فکر او سوچ وکوي. هغه ورونو خویندو لپاره چې هغې فحاشي خورئ، هغې د مؤمنانو او د اسلامي معاشرې په منځ کې ګندګي، بې حیایي، بد اخلاقي خورئ، په دې یو آیات کریمه کې چې دی فکر او سوچ وکوي. الله رب العالمین فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخره. یقینا هغه کسان چې هغوی دا خوښوي چې بې حیایي، فحاشي دا په مؤمنانو کې عامه کړي، خورې کړي، پروموټ یې کړي. الله رب العالمین فرمایي چې دې دپاره دردناک عذاب دی په دنیا او آخرت کې. نن سبا که چېرته موږ وګورو هر انسان هغه دا فکر او سوچ نه کوي چې زه دا څه خورم، په دې باندې ما نه الله راضي کېږي که نه، صرف د یو څو لایکونو یو څو فالورز دپاره او چې اکاونټ مخې ته لاړ شي. موږ اخرت هېر کړی دی، موږ د الله غضب هېر کړی دی، موږ د الله نافرمانۍ کې دومره تللي یو، دومره د غفلت په خوب باندې ودي یو چې د هر څه موږ هېر کړي دي. زما ډېرو محترمو ورونو، موږ ټول چې رب العالمین ته ګرځېدونکي یو. نو اوس نه چې دی ځان سره حساب وکړو، مخکې د دې نه چې موږ سره حساب وشي. راځئ یو نیک اثر هغه په معاشره کې پرېږدو چې د مرګ نه وروسته هم خلک موږ په خوب باندې یاد کړي او زموږ د خبرو او زموږ د دغه مجازي نړۍ کې چې کوم اکاونټونه دي د دې نه چې دی بیا هم خلکو د خیر ورسیږي او دا زموږ دپاره چې دی صدقې جاریه وګرځي، نه زموږ د هلاکت دپاره او زموږ د ابدي ژوند دپاره عذاب وګرځي.